په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما پر ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د وروستیو چاودنو پر مهال 160 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما همداراز غوښتنه کړې چې د عاشورا په ورځو کې د چاودنو د مخنیوي لپاره د هیوادوالو امنیت ته لا ډیره پاملرنه وشي. پاکستانی خبریال سلامت آزاد شو خو افغان همکاران یې وهل شوي دي. وړ ایزوان هندي رسنۍ په کابل کې د خپل پاکستانی خبریال انس مالک تر بندي کېدو او بیرته خوشي کېدو وروسته د نوموړي د دوو افغان همکارانو له وضعیت پرده پورته کړې ده. انس مالک د پاکستانی سفیر په منځګړیتوب صحیح سلامت پرېښودل شو خو د هغه افغان همکاران ذکریا او موټر چلونکي مایل خروټی سخت وهل شوي. 2 ورځې په زندان کې ساتل شوي دي. یو طالب مشر محمد جلال په خپل ټویټر لیکلي د اګست 15مې په نږدې کېدو بهرنی خبریال د منفي او ناسمو خبرونو خپرولو لپاره هیواد ته راځي. دوی باید د دې کار پر ځای پرمختګونه منعکس کړي. امریکا د کابل وروستي برید کې هغه مواد استفاده کړي چې هر څه له منځه وړي. د ایمان الظواهري له وژلو څو ورځې وروسته د طالبانو ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي امریکا د کابل په وروستي برید کې داسې مواد استفاده کړي چې هر څه ختم کړي او هیڅ مورد اثرات نشته. خو عکسونو کې ښکاري هغه کور چې ظواهري پکې اوسېده ډېرې کمې برخې یې زیانمنې شوي دي. امریکا تر دې وړاندې هم اعلان کړی و چې طالبان هڅه کوي د ایمان الظواهري د اوسېدو ځای ثبوتونه له منځه یوسي. چارواکي وایي یو شمېر ارګانونو په ملتیا په کابل کې د سوالګرو په راټولولو او د هغوی د ستونزو پر حل کولو به ډېر ژر کار پیل شي. د دوی په وینا چې کسبي خلک به بایومټریک کیږي او له سرپرستانو به یې ژمنه اخیستل کیږي. همداراز واقعي مسکینانو ته به د معاش زمینه او ماشومانو ته به د تعلیم زمینه برابریږي.